बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। I am غني خان پخت اکیډمي ته طرفه یو نوی ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. مرګور زه بنن تاسو له خیم چې تاسو به په خپل پی سي یا لیپټاپ کې ریم څنګه چیک کوئ چې تاسو په پی سي یا لیپټاپ کې کم نمبر ریم لګیدلې. ډیرو مرګورو ته دا پته نه وي چې زموږ سیستم کې کم نمبر ریم لګیدلې، DDR2 لګیدلې، DDR3 لګیدلې که DDR4. زه بنن تاسو له خیم چې تاسو به خپل کمپیوټر کې ریم څنګه چیک کوئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شان ریکویسټ دی، که چېرې تاسو زما چینل نوي سبسکرایب کړي مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ټول لومړنی به چې تاسو په ټاسک بار باندې رایټ کلیک کړئ، په ټاسک منیجر باندې به دلته کې تاسو چې دی کلیک کړئ. چې په ټاسک منیجر باندې کلیک کړئ نه پس په چې دی دلته کې ما سره ټاسک منیجر اوپن شي. دلته کې به چې تاسو راشئ په ټاسک منیجر کې به په پرفارمنس باندې به کلیک کړئ. په پرفارمنس باندې به کلیک کړئ. نه پس په چې دی دلته کې تاسو چې دی په میموري باندې کلیک کړئ. چې په میموري باندې کلیک کړئ نه پس په چې دی دلته کې مالدار شو کی چې زما په کمپیوټر کې 6 GB ریم دی او DDR2 ریم دی. دلته کې مالدار چې شو کو تاسو به چې دی دا خپل چیک کړئ خپل کمپیوټر چې څومره ریم دی او کم یو دی. دا یو وړه شانتي ویډیو ما وی چې تاسو سره شیر کړم. که خوښي مو وي لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم دباو کړئ چې تاسو ته زما سره روانې ویډیو نوټیفیکیشن درځي. ډیره مننه. تھینکس فار واچینګ.